اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن په مختلف موضوعات باندې مختلفو مسایلو باندې کیسه به کوو. اول به یې په پښتو ژبه باندې او بیا په آخر کې په اردو لږ څه خبرې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ، خوشحال وئ. ملګرو، د لوړې پښتونخوا، د تاریخي پښتونخوا، د عظیمې پښتونخوا په هغه وخت کې چې لوېدلې پرته وه، هغه وخت چې د دغې وطن د غرونو په سرونو باندې تور بوټونه وو، هغه وخت چې د ده کلی کور بازار په نړېدو وو، زموږ غرونو چغې وهلې. هغه وخت کې تاسو د دغې پښتونخوا د عظمت سندرې وویلې. د هغې وخت کې تاسو، دا د تحریک ملګرو ته وایم، د تحریک ملګرو، تاسو په هغې وخت کې دا د پښتنو تحریک دا مو را ژوندی کړ او د خپلې پښتونخوا، د عظیمې پښتونخوا اوازونه مو پورته کړل. ملګرو، زه هیله لرم تاسو به کله هم ستړي نه وئ. تاسو به څنګه ستړي کیږئ؟ تاسو خو د هغو مندو چې په انتظارونو کې ناستې وې، هغې مندې چې د دغې جنګ نه دړدېدلې وې، په حل کښې یې څه آهونه او فریادونه پراته وو. هغه آهونو او فریادونو آواز تاسو جوړ شوي ملګرو. زه هیله لرم تاسو به نه وئ ستړي. تاسو به څنګه ستړي کیږئ؟ تاسو خو د هغو ماشومانو آواز یئ کوم چې د دغې ریاست د جنګي الوتکو د ده د پیدا کړو دهشتګردو د لاسه په بمونو کې ماشومان چې لا یې آواز و خو غږېدل او خبرې لا نه وې زده کړې. نه زده خبرې خو تاسو راویستلې، نه ستاسو په خولې باندې دي. تاسو د خپل وطن داسې خدمتګران یئ، په مفته کښې خدمتګار یئ، او په داسې وخت کې یئ چې دنیا د معیشت دپاره خپل ټایم مستلی و. خلکو د 15-20 زره د 10 زره تنخوا دپاره ټایم مسته، تا د خپل وطن دپاره ټایم مسته. ملګرو، زه پوهېږم زما ته ملګري وایي چې کله دوی موږ جیلونو ته وړي نو کنځلې کوي، نو وهل کوي. ملګرو، ستاسو په وطن باندې په هر چیک پوسټ، په هر کلي کې سپین ږیرو ته کنځلې کېدلې، په هر ځای کې ځوانانو ته کنځلې کېدلې. تاسو هغه کنځلې د دوی نه لرې کړلې، د دوی نه مو مخه واړوله، هم ځان ته راواړوله، په ځان مو دا بوج راوړ، خو د کام او د وطن د خلکو نه مو دېخوا کړ. په دوی باندې تشددونه کېدل، دوی د دوی نه واړول، تاسو د دوی نه واړول، هغه مو داسې خبرې ورته وکړلې، داسې جدجید مو وکړو چې هغه د دوی نه لرې کړل، ځانونو ته مو راوړل. نن که تاسو جیلونو ته ځئ، تاسو که بندیان کېږئ، تاسو ته که وهل ټیکل وي، که نور کنځل درته کوي، دا هغه چې د دغې وطن په عام ولس تېرېدل. او نن ملګرو تاسو سینې ورمخته کړلې او د خپل ولس د سپین ږیرو نه او ځوانانو نه مو لرې کړلې او ځانونه مو ورته مخته کړل. تاسو د دغې وطن نه، زما نه، تاسو د تاریخونو ویاړ یئ، تاسو د تاریخونو فخر یئ. په خپل هر تکلیف چې درته رسیږي، زه پوهېږم څومره ملګري به وي چې د دوی هغه تنخوا بند شولې، د دوی نوکرۍ ختم شولې، دا ټول، دا هر شی په دغې څه شي دپاره، د وطن د خلکو، د دوی د خلکو د آواز دپاره. ستاسو ټوله پښتونخوا ته یې ترهګره ویل، ستاسو ټول وطن یې د ترهګرۍ په نامه بربر. دا د څومره هم چې غلط القابات وو، یې ستا په ټول وطن لګولو. تا سینه ورمخته کړله چې نه، ټول وطن ته مه وایه، ټول وطن. نن په تا باندې تورونه لګېږي، تا هغه تورونه تا د وطن نه ځان ته راواړول چې زما په سینه ده لګي، زما په مازغو ده لګي، خو زما وطن او زما په وطن په خلکو دې نه لګېږي. ملګرو، تحریک پاک دی،
دا تحریک سپیڅلی دی، دا پاک دی. 100 قسمه کیسې، 100 قسمه پروپیګنډې، 100 قسمه خبرې وشولې. ستاسو جرأت او ستاسو په خپل تحریک اعتماد وو او ستاسو د تحریک دپاره منډې وې، ستاسو د تحریک دپاره قربانۍ وې، ستاسو د تحریک دپاره جیلونه وو، ستاسو د تحریک دپاره لیکل وو، ستاسو د تحریک دپاره خبرې کول وو، چې دا تحریک په هیڅ ډول باندې هیڅ طریقه سره دغه غاضبانو څه کمزوری نه کړ. دا ستاسو په همت باندې په مخ روان دی. دا ستاسو دا زموږ او ستاسو صرف د نن ورځې تحریک نه، دا زموږ د راتلونکي نسل ته سورټي ورکول دي، یقین ورکول دي د ژوند. ملګرو، زموږ او ستاسو د راتلونکي نسل د مستقبل هیڅ پته نه لګېږي. زموږ د راتلونکي نسل د مستقبل دومره اندازه هم موږ ته نه لګېږي چې هغه به په جنګونو کې وي، هغه به په امن کې وي، د دوی د وسایلو به څه حل وي، د دوی د مسایلو به څه حل وي. نن دغه تحریک، دغه پښتون وطن، د دغې پښتون وطن وګړي او هر د وطن سره مینه لرونکي خلک دا نن راپورته دي او د خپل راتلونکي نسل د امن یا کینداني ورته جوړوي. د دوی د معیشت هم د دوی د وسایلو مسایلو لاره ورته جوړوي چې دا به داسې وي، دا به داسې وي، مسایل به نه وي. ملګرو، نن زموږ خلک په مسافریو کې پراته دي. نن داسې وخت دی هم چې د دنیا ته ګوره، زموږ صوبه د خیبر پښتونخوا بلوچستان کې پښتانه پراته دي. چیرې به نه ووینې چې دلته یا د پنجاب د خلکو یا د سیند یا د بلې علاقې خلکو کچې آبادي جوړوي. نه ده جوړه، خو لاړ شه اسلام آباد وګوره، پنډې، نور ښارونه په سیند کې زموږ کچې آباد دي، خلک مو بېروزګاره دی. حالانکې زموږ په خاوره باندې د دنیا قیمتي سامان پروت دی، خو بیا هم موږ بېروزګاره یو، بیا هم موږ د دنیا په ګوټ ګوټ کې د مسافرۍ ژوندون تېروو. ولې چې خپل وسایل هم زموږ لاس ته نه شو راوړلی. اول خو زموږ ټیکنیکل ایجوکیشن دا ریاست دغې شي نه راکوي، او بیا ته ګوره اوس نارت وزیرستان د وسایلو ډک دی. هلته چې کومه سپینوام شي فیکټري ده، په هغه کې یو لوکل مزدور نشته دی. څه د کرک ګیس وګوره، ګیس د کرک دی، خو ریفاینري فیکټري یې فیصل آباد کې ده، هلته دي، نوکرۍ به هلته وي. داسې ته ګوره، دا په غچې ګورې د وزیرستان به وي، د مومند به وي، د باجوړ به وي، خیبر به وي، سوات به وي، د بلې علاقې د پښتونخوا به وي. دی به په کراچۍ، په لاهور، په نورو ښارونو کې یا په دوبۍ، سعودیه کې مزدوري کوي. حالانکې په خپل وطن باندې په د کراچۍ او لاهور نه خو د ډېر وسایل پراته دي په خپله خاوره. په دوبۍ کې به یو پښتون ناست وي، د خدای ته به سوال کوي چې یا الله ما ته څه روزګار راکړه، دلته څه نوکري راکړه. الله پاک به هم دا نه وایي چې ستا ته خو ستا په خاوره ما هغه څه درکړي دي چې ما دوبۍ ته نه دي ورکړي، ما بل ځای ته نه دي ورکړي. د دنیا قیمتي تیږې دلته پرتې دي، د دنیا ښه نشه وسایل دلته پرتې دي. وزیرستان د چلغوزۍ ډک وطن دی، د سرو زرو ډک دی، د کاپر ډک دی. خیبر ایجنسي یوه تیږه په څومره پیسې ده. داسې د مومند ایجنسي یا د نورې چې څومره هم یادوي د پښتونخوا وطن د وسایلو نه لرې. مطلب مې دا دی صرف چې دا زموږ د راتلونکي نسل هم موږ آیا دغو ته پرېږدو؟ نه، د دغې دپاره تاسو ولاړ یئ، تاسو د دغو دپاره خبره کوئ. نن که څه هم په موږ باندې تکلیفونه راځي، هغې نور هېڅ وجه نه ده. یو کال اول یې دغې ځوانانو ته ولې تکلیفونه، 2 کاله اول یې ولې نه ورکول؟ 2 کاله اول چې کله د پښتنو آواز نه و جوړ، قوت نه و د دوی راغلی، نو ده ته هېڅ تکلیف چا نه دی ورکړی. خو نن چې دی یوازې نه بلکې مشترک د خپل قام سره ودرېږي، ده ته په دې تکلیف ورکوي. په دې باندې خو زموږ ځوانان فخر محسوس کوي. ځکه څه کوم د وطن دپاره. نن هم څه بندیان راخلاص دي، نور څه بندي دي او څه راخلاص شول ډېر. هغه د څه شي دپاره؟ هغو خو هغه خلک چې په دې خاوره باندې به ورک شه، پته به نه لګېدله. نن هغه څوک ورکولی نه شي. د هغې دپاره دی جیلونه خوري. هغه چې نه ورکېږي د هغې دپاره څه قربانۍ لګېدي. دغه د خپل وطن کیسه، د خپل وطن خبره دا مو اول نه کړې ده، بیا کوو، بیا یې کوو، د سر په بیه یې هم کوو. که څوک مو په دې پورې وژني کوي، که په دې پورې څوک بندیان کوي کوي، که په دې باندې د چا خوا بدېږي هم کوي، که په دې د چا نه بدېږي هم کوي. دا به څنګه ژوند وي دلته چې د دنیا خلک زموږ چې څوک عزتمن وي د خاورې، هغه ته به بد نه وایي، دا ریاست به صرف بد ورته وایي. هغه ته دا باچا خان د انسلټ دپاره یوه جمله په دنیا کې چا نه ده ادا کړې. دا ریاست پوره پر پروپیګنډا پسې کوي.
د خان شهید پسې کوي، په فقیر ایپي پسې په دنیا پسې چا بد نه دي ویلي. د دوی اوس چې سوشل میډیا اکاونټ د آی اس پی آر کنټرولز دي هغه ګوري، هغه به کنځلې پسې کوي. زمونږ عزتمن چې دنیا منلي دي د دغې خاورې اتلان هغه به بې عزته کېږي. نو هله دا ته وایي دغې خاورې ځوانان په دې خوا نه بدلېږي، په دې بیا دوی زړونه نه دردېږي. ولې یې ته زړونه دردوې؟ یا دا خو پرېږدوه. کوم داسې جبر دی، کوم داسې ظلم دی. دا ریاست ته راشي کښېبنو سره مخامخ څوک چې په دوی شي قابل وي، تکړه وي، ډېر علم لري، هغه در کښېني. یو کس نه 10 کسان د کښېني، زه به یوازې مخامخ ورته کښېنم. دی د ما ته هغه ظلم وښیي هغه چې په دنیا کې تېر شوی دی، د دنیا په تورو تاریخونو کې تېر شوی دی او دلته په موږ نه دی شوی. په د اوس وختونو د ریاست لپاره هر قسم ظلم جبر وشه او ورکزی ایجنسي به ړنګه پراته وي. دا ورکزی یو ځوان چې خبره کوي چې زه خپل حق غواړم، بیا به ورته د لاهور نه د پنډۍ نه یو کس راپاسي چې نه ته خو غلط یې، دلته خو هر شی ټیک دی. خدای پاکه تا چېرې پاټا لیدلی ده؟ تا وزیرستان لیدلی دی؟ تا باجوړ لیدلی دی؟ تا مومند لیدلی دي؟ چېرې چا ورکزي علاقو دې لیدلی؟ تیرا دې لیدلې ده؟ تا باړه لیدلې ده؟ تا د تورخم ګټ لیدلی چې خلکو نه یې مزه کې یوړلی؟ تا چمن لیدلی دی چې څه شی؟ نه لیدلی نه دي. خو هغه ځای نه هغه کس چې د دغې خاورې نه دی هغه به وایي چې دغه چې کوم سړی دی د دغې خاورې والا هغه دار دی او زه دومره لرې یم او زه وفادار یم درسره. دا عقل مني؟ دا په سوچ او په ذهن کې چېرې جوړېږي؟ د تحریک په ملګرو باندې په بندیانو هم خبره کوو. یو ځل د تحریک یعنې اغراض و مقاصد یا مطالبات چې کوم دي یو ځلې زه بیا هم ریپیټ کوم په ډېر منظم انداز سره چې کوم ته موږ بیخي هغه یو شکل ورکړو. نمبر 1 دی ایکسټرا جوډیشل کیلینګ. هر د عدالت نه لرې مرګ، هغه که د بم په صورت څه شوی دی، که د جیټ طیارې په صورت څه شوی دی، هغه که د پولیس لخوا شوی دی، که د فوج لخوا شوی دی، که د نامعلومو لخوا شوی دی، دغه ټول ایکسټرا جوډیشل کیلینګ د دغې تحقیقات دپاره د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي. دغې کې دننه موږ هغه ماشومان یادوو، هغه چې په زیارت ځای کښې یې وویشتل، هغه چې په سوات کې ویشتلي دي، هغه چې په در ادمخیل کې دوی بمباري وکړل، هغه په مومندو کې هغه بمباري چې په تیرا کې وکړله چې نن په اخبارونو کې پرته ده چې 60 افراد جان بحق. دغه د دغو ټول او هغه کسان چې دوی د پولیس لخوا ووژل یا نور لکه نقیب شو، لکه داسې نور شول، ارمان لوني نن خاورې پرېوده، یو اف آی آر نه درج کېږي. هغه چې نامعلوم افرادو کهتو کښې دوی یوړل، طاهر داوړ چیرې لاړو؟ په هغې باندې څه کیسې راغللې؟ دوی خو ویل په دې باندې پي ټي ایم سیاست کوي، موږ ورته انصاف ورکوو. چېرته دې ورکړو؟ دقیقې موږ ته راوښیه. ته خو ډېر پاک یې، ته خو ډېر د انصاف ورکولو والا یې، موږ ته خو لږ راوښیه څه دې ښه هغه انصاف و؟ تا صرف په پیسو باندې د دوی فیملي کول غوښتل چې دوی غلي وي بس. ولې نه کوي تحقیقات چې د څه یاره دی؟ تا ویل په دې کې خو افغانستان ملوث دی، راشه ولې یې نه ثابتوې؟ ولې یې ته نه راوکړې؟ خو غله ده در پکې، غله ده در پکې، ځکه په دې باندې خبره نشي کولی. که موږ پرې پوهېږو نه، که عوام پرې پوهېږي نه. دغو خاورو ځوانانو قاتل څوک شو؟ دا زموږ مطالباتو کښې دغه ټول. دومه ده میسینګ پرسنس عدالت ته ورکه چې څوک ګناهګار وي هغه ته سزا ورکه. دا زموږ مطالبه ده چې هغې ته سزا ورکه، او چې څوک بې ګناه وي هغه را خلاص کړه. دوی له خپلې مخه څه نه څه خلک را پرېږدي، څه پکې ګناهګار را خلاص کړي، بې ګناه پکې پاتې کړي، چېرته بې ګناه را خلاص شي، چېرته څنګه، هېڅ ترتیب یې نه دی معلوم. د خپلې لخوا یوه کیسه شروع ده، عدالت مدالت دوی خو مني نه، لکه ته سره دا پته نه وي چې ته یې منې هم که نه. په خولې باندې دوی چې کومه خبره کوي په زړه کې هغه ټولې نه مني. زموږ بله مطالبه ده لینډ ماین صفا کار. اوس په دې یوه دوه هفتو کې اورکزۍ ایجنسي کې 2 ماشومان په لینډ ماینز کې وروتل. هغه هلته یو لوکل غدی تنظیم دی، هغو خو د دغې دپاره چې دغه ایشو هایلایټ شي، دا ایشو په خپل فیسبوک پیجونو ورکړله او دوی ته پېغه نه پس دمکې ور شروع شولې.
چې ته به اواز نه پورته کوې هم د خپلې خاورې ماشومانو مخونه به یې په بارودو تور شوي وي دی به کیسه نه شي کولی او بیا به وایي چې د اګست بل مانده د ازادي څنګه د څه شي ازادي دا راته د څه شي ازادي ده د خبرو کولو ازادي شته د ارمان لوني یې سر ورمات کړ چې ته خبرې ولې کوې د خپل وطن موږ ته د احتجاج یا د احتجاجي مظاهرې اجازه شته دی کوي د خړ کمر واقعه راواخلي سنولان هم خاورې خوري ولې ځکه چې د خپل وطن دپاره احتجاج کړی دلته څوک خبره کوي ستا کسان پسې راشي چې مه کوه د خپل وطن تحریک یې راپورته دی هغې ته ته ځوانان نه ورپرېږدي زور زبردستی جبر دا چې کله ستانه لرې کړي او ته د انسانیت په قطار کې سره ودرېږو بیا به ګورې چې ستا څومره حمایتیان دي څومره د ځان خلق مخالف جوړ کړی دی بیا به موږ ووینو چې حمایت څه شي ته وایي زموږ مطالبه ده بله چې ته اکوپیشنز قبضې دی چې کومې کړي دي هغه پرېږده دا زمونږ څلرم هغه ده چې قبضې پرېږده قبضې په کورونو کړي دي قبضې که په سکولونو کالجونو کړي دي خوا داخله یو کالج دی هغه دوی نیولی دی او قبضې که دوی په کاروبارونو کړي دي ته ګوره دا د ترخم چې کوم کاروباري لار ده داسې د چمن کاروباري لار ده داسې د نورې چې کومې کاروباري دا ټولې دوی قبضه کړي دي او قبضې چې کومه دوی په وسایلو کړي دي په وسایلو دوه قسمه قبضې کړي دي یو یې دا کړي دي چې ډایرکټ یې نیولي دي لکه نارت وزیرستان ساوت وزیرستان یا نورې دلته چې کومې ایجنسي یو هغه دي چې ډایرکټ یې نه دي نیولي خو بتا ځنې خوري لکه دوکۍ والا وکسه لکه نورې وکسه دلته د داره دمخیل ول وګوره دا قبضې او بلې قبضې دوی په ځمکې کړي دي نن زموږ ښارونه چې کوم دي 25% خلکو ته نه دي ورپاتې د پېښور آس پاس ټول ځا ډي ایچ ای به بل ځای ګوره په 1500 روپۍ به کرنال ځنې کوي ټوله خاوره نسی صرف د څه شي لپاره نسی مسله څه جوړه شوې ده لکه موږ په پوه که او بیا چې نسی هم دا طریقه ده چې ته په زور باندې خلکونه دغه کوي قبضې خلاصول دي زموږ پنځمه مطالبه ده انفراسټرکچر دی چې دوی څومره هم تابع کړی دی هغې د پراپر یو ځل ډاکومنټس راواستل شي او بیا د دغه ډاکومنټس شو شي او د دغې چې څومره هم په کوم انداز چې هم څه نقصانونه شوي دي هغې د پراپر خلکو ته هغه خپل سیستم غشي او زموږ شپږمه مطالبه ده چې دوی د تیرو دپاره چې تیر څوم شوي دي هغې د ډیټا راوباسي چې دومره عام خلک مړ دی دومره د فوج لاسه مړ دی دومره د پولیس لاسه دی دومره د طالب لاسه دی دومره هغه دی چې موږ او ولس ته روغه پته ولګېږي او دومه د راتلونکي د دا شورټي پښتون قام ته ورکړي چې د پردي جنګونو دپاره به دا خاوره نه استعمالیږي ملګرو دغه خلکو د دغې دپاره پښتانه ځوانان راپورته دي او دوی خپله خبره د یو نیم کال نه کوي ظالم او جابر د دغې یعنی د دومره ظلمونو باوجود هم دې ته نه دی تیار چې خبره در سره وکړي د دومره ظلمونو باوجود هم چې کله هم دوی د مذاکراتي ټیم راولږي هغه اول خبره دا کوي چې هلته یې موږ ته ویلي دي چې پي ټي ایم والا مذاکرات ته نه کیږي بلې دلته چې راشو تاسو ناست وئ خبره را سره کوئ واپس چې ورشو موږ ورته وایو چې هغه ناست و موږ سره خبره کوله چې دوی چې نه نه هغه نه کیږي یعنې د ځان نه یو خپل پوزیشن جوړ کړی دی یو خپل ځای جوړ کړی دی د ظلم او د جبر ته یو دروغجن او فیک هغه جوړول څه داسې دروغجن دلایل او دغه شیان چې په دوه روغو په هوښیارو لفظونو باندې ماتیږي نن د دغه د وجې د دغې قام او د دې وطن خبرې د وجې علي وزیر او محسن داوړ بې ګناه نه لاس ګناه نه بې ګناه خامخا وچ په زور باندې د پاکستان فوج جیل ته ننه کړي دي د پاکستان فوج چې کوم جیل دی د اریپور په هغه کې دي او هلته عام انتظامیه نشي ورتلی فوجان دي پرې باندې هلته بله ورځ پیره د سنټ کسان راغلل هغو ته ملاقات نه ورکوي دوی د جنگي قیدیانو د هغو کسانو سره هغه کوي رویه کوم چې د دغې خاورې خبره کړله د دغې وطن خبره کوله نور یې څه ګناه کړی دی نور یې څوک ما ته وښایي څه ګناه کړی دی ته خو د دغې پښتونخوا وطن په سر باندې ننګ کړی دی دغې پښتونخوا وطن په سر باندې خبره کړې ده د هغې په وجه باندې دوی دغه ورسره کوي پراډکشن آرډر
د ټولو جاري شول، که د سیند وي که د پنجاب وي د هغو جاري شول. پراډکشن اړه چې کوم د پښتونخوا باچې دي د هغو نه جاري کېږي. خیر موږ ته ډېره ښکاره ده هغه خلک چې دلته مختلفې خبرې کوي، وروره راځي چې یو ځل زما سره کښېني چې په دې باندې حقایق باندې خبره وکړو. بیا حنیف پښتین سره کومه کیسه چې دوی وکړله، حنیف پښتین د پاکستان خفیه ادارو چې کوم ټارګېټ کینګ سکواډ دی هغو مړوو، پسې راغلي ویښتو یې بیا بیرته د پولیسو د هغو په منځ کې څه کړکېچ راغلی دی، واقعه سره شوې ده او اوس وایي چې حنیف پښتین دا وکړل هغه وکړل. څنګه د یو 506 غدی اف آی آر ده په هغه کې د لکې نه پوره یو ټیم راځي او لوکل پولیس نه خبروي. داسې څومره نور دغه نورو ملګرو سره وکړل. علمزیب څه بد کړي؟ علمزیب نور هیڅ بد نه دي کړي، خو دلته د لینډ ماینز ویکټم د میسینګ پرسنز ویکټم دغه هغه ډاکومنټس جوړول، هغه دوی ویډیوګانې راوستلې، دوی د انصاف دپاره کار کو، هغه یې ونیو. نو نور ملګري اختر احسان دی او دغه نوم وایي راخلاص شو، بلال د زبیر د په جیلونو کې دي، عارف د واڼه ملګري څومره دي ورسره، هغه دي مولا طاهر دی او ورسره زمونږ د چمن مولا بارام تر اوسه پورې په جیل کې دی، هغه د وطن او د خپل خاورې خبره کوله. د دغې هېڅکله پښتونخوا وطن دا یو ښه عمل نه بولي، په ځان باندې ډېر شدید جبر او ظلم شماروي، ډېر شدید ذهني بوج دی د دغو کیسې چې ولې ته دومره ظلم او جبر کوې، ولې ته دومره زیاتی کوې، نه زما د خاورې تاریخ منې، نه زما د خاورې پهچان منې، نه زما د خاورې اتل منې، نه زما د خاورې عزتمن منې، نه زما د خاورې کیسه منې، نه زما د خاورې مطالبه منې، زما د خاورې مسله منې، زما د خاورې وسایل لوټې او زما د خاورې احتجاج هم نه منې. چې ته ما ټول نه منې صرف د زور په بنیاد، صرف د پیسو په بنیاد، څه خلکو ته د ټیکو ورکولو په بنیاد، څه خلکو ته د عهدو ورکولو په بنیاد باندې دا وطن په دې شان خورې لوټې دا به درته ګران تمام شي. او ملګرو د یو پیغام زه د برې پښتونخوا د افغانستان ولس ته ورکومه چې هر کله د افغانستان په ولس باندې څه هم بده ورځ وي، زمونږ هر وخت پې زړونه دردېږي، زمونږ هر وخت پې زړونه دردېدلي دي. آیا که هغه د غلطو بمباریو په وجه باندې دلته څوک عام ولس عام افغان وژل کېږي، هغه کله د ماکو په وجه عام افغان ولس وژل کېږي، د ټولو درد محسوس کوو، د ټولو یو قسم درد محسوس کوو. نه مو شته وس، که وس مو وایي دا ټول به مو هر شی درنه لرې کړي وای، خو د خپل وس مطابق به همیشه چې څومره همدردي وي، څومره زموږ نه کېږي، هغه به هر وخت زموږ یکجهتي ستاسو سره وي. بیخي په دا نړۍ کې که د چا ستاسو سره زړه شوي که بد وي، ستاسو د عام ولس په وژنه به زموږ هر وخت زړونه دردمند وي او دردمند دي. داسې د دنیا په ټول ګوټ کې هم چې چېرته هم د بېګناه ولسونو سره بد کېږي، د هغو ټولو سره زموږ یکجهتي ده. د افغان ولس چې د تحریک سره هم ډېر ودرېدل او په دې غږ کې د دوی په دې هم مننه او خدای دې ټول خوشحال لري، خدای دې سوله راولي افغانستان ته چې ټول سره خوشحال وي، یو بل دشمن نه سره شماري، یو بل پردي نه سره شماري، ټول خپل شي سره. دوی چې کله سره خپل شي دا به د افغان ولس قوت وي، دا به د افغان ملت قوت وي چې هلته اتفاق وي، هلته اتحاد وي، هلته امن وي. دا به د هغې د خاورې تر ټولو ښې ورځې وي. هغه ولس ته که څوک ښې ورځې غواړي، تر ټولو غټ کوښښ دی دلته د اتفاق، اتحاد او د یو پرامن او ډېر خوشحال ژوند کولو دپاره، د سولې دپاره کوي. او نور ملګرو ډېر ټاپکس دي. ها د اوس وخت کې یو د کشمیر په نامه باندې هم ټاپک روان دی، که څه هم دلته بجټ د پاکستان فوج خوري، خو چې کله هم داسې خبره راشي چې دلته یعنې په کشمیر جنگ دی یا بل ځای دی، بیا دوی خبره د قبایلو شروع کي، بجټ ته خوري، جنګ به قبایل کوي، بیا بیرته چې راشي بمباري به پرې کوي. دا کومه خبره ده؟
دغه خو بیخي داسې د یعنې سړی چې لږ یې دا شمار کې ساده چې دا خو ساده دی وبیا غولوم دا خو ته بیخي دومره ساده شماروي دومره ساده خبره نه ده نه بیخي داسې وختونه دي نه دومره ستا په خوله باندې څوک کوي ها د کشمیر خلک کشمیر د کشمیریانو دی دغې سره دوی په خاوره باندې یا په څه شي باندې چې څه قسم زیاتی وي موږ د هغې بھرپور مخالفت هم کوو او موږ د مظلومو قومونو سره بیخي یکجهتي کوو د دنیا ها دا چې وست مو نور شته نه موږ یې تباه کړي یو موږ یې برباد کړي یو زموږ کورونه زموږ بازارونه زموږ سکولونه زموږ جماعتونه دا هر شی برباد پراته دي هیڅ وست نه لرو خپل هم دعا بدعا راپاتې دي صرف نور هیڅ نه دي راپاتې دعا به کوو چې خدای پاک دې تاسو ته لوی امن درکړي خدای دې تاسو ته خوشحالي درکړي د کشمیر ته خدای مو همیشه په امن شي د خپلې خاورې په اختیار شي لره او نور کېږي نه رانه وس مو نشته دی او که وس مو وي هم اول مو خپله پښتونخوا ډېره برباده پراته ده هغې جوړولو کوښښونه اول کوو او بیا د ټولې نړۍ د هر چا سره مو همدردي ده د مسلمانانو سره مو ده هر قسم همدردي مو د ټولو سره ده او نورو ډېرې خبرې دي د شپې ورځې را روانې دي عید دې وشي او هر کله د ملګري په دې عید کې خامخا محنت وکړي همت دې وکړي ټول ملګري او د پیغام او د تحریک راټول ساتل او د تحریک منظم ساتل دپاره یو قسم د ستاسو وي چې بیخي ورته مخلص شئ بیخي داسې د زړه ارمان یې جوړ کړئ چې د دغې نه بغیر خوب در نه شي ملګرو سړي د په شمار وي خو چې سړي وي هم کسان د په شمار وي سړي نه یادوم خوند یې یادوم په شمار دې وي هم خو چې دوی واقعي زړه د درده کار شروع کړي هم په هغه کې خدای برکت اچوي خدای زموږ سره دی خدای زموږ سره دی خدای د مظلومانو سره دی خدای د نړۍ د ټولو مظلومانو سره دی مظلومان خو د همت وکړي د پښتونخوا مظلومان د همت وکړي د کشمیر فلسطین یا کوم ځای دی هغه ځای مظلومان دی هلته همت وکړي نو زموږ سره دی خدای همت به کوو تکړه شئ د دغو خلکو په دې خبرو چې دلته ته نن غشې بیا د کله پلار ته کله ورور ته کله تره ته کالونه کوي هماغه پښتونخوا ده هغه پښتونخوا ده چې د چا زوی به کامل اشکر ته نه و تللی په کور شه به بوډا پلور پیغورونه ورکول چیرې راته پاتې یې زه به اوس په دې سپینه ږیره ځمه ځکه چې ته نه یې تللی هغه پښتونخوا ده چې مندو په کور کې زامن نه پرېښودل چې لښکر ته ځان رسوه د قام او د وطن خبره ده دا هغه پښتونخوا ده چې ښځې خپلو میړونو ته پیغورونه ورکول چې زه به په کلي کې څنګه ګرځم چې د قام او وطن کیسه وه او ته په کور ناست وې تاسې د نه کوي دلته خلک دې دا شي ته موټیویټ کړي چې یاره د وطن دپاره مونږ وکړو که د چا په منځ کې څه سوال وي را دې شي هغه د وکړي چې مونږ یې کلیر کړو هم که کلیر وي او وایي هم چې خیر دی ظلم شوی دی خو بس پرېږده یې نه ولې راتلونکي نسل مې په دغسې خو دغسې برباد پاتې شو هغه هېڅ اندازه نه لګي مونږ ته چې څه ژوند به وي دوی هېڅ مستقبل پته نه لګي د راتلونکي مونږ ته د خپل ژوندون دلته د پښتونخوا پته نه لګي چې سبا څه پکې روان دي زمونږ یې په یو انچ باندې د پښتونخوا د پوره ولس 1% اختیار نشته دی نو دا حربې به دوی استعمالوي خو د دغې په بنیاد به په کور کې چا سره معامله نه کوي ډېر په دلیل سره ډېر په دا شوچه خبرې دا د مظلومانو خبرې او دا د وطن خبرې د دغې په هکله باندې خو دلیلونه خپل راځي ذهن ته چې صرف خبرې شروع کړي دا خو به داسې قدرتي درته راځي چې په ځان باندې پوهېږي دغه باندې خپله مبارزه روغه ساتئ کلکه یې ساتئ تکړه ساتئ او بیا دغه غږ چې ازادي ورځ را روانه ده د څه شي ازادي موږ ولمانځو راته بیان دی کې خلک چې د دغې شي ازادي درته معاشي اقتصادي یو شي معاشي زما د تورخم ملګري شینواري کام به پروت وي هلته په خپله خاوره به کاروبار نه لري د چمن خلک به په خپله خاوره د ګیټ والا کاروبار چې هېڅ هغه نه لري اصلیت داسې په نورو علاقو کښې به نه لري د باجوړ ولس به نه لري او زه به وایم چې معاشي ازادي ده
سیاسي ازادي دلته به زموږ خلک یو احتجاج نشي کولی او زه به وایم سیاسي ازادي ده. په میډیا کې به د انډیا اپوزیشن ته دوی غور کوي کوریج، خو موږ ته یې نه راکوي. دلته هم چې څوک روغه خبر هغه ته بیا نه ورکوي او دی به وایي سیاسي ازادي ده یا میډیا کې تاسو ته ازادي ده. د څه شي دا راته ودېښئ چې موږ یې بیا ورمنو، چې نه وي نو بیا خو عجیبه خبره کوي. خدای مو تل خوشحال لره، خدای مو تل آباد لره. ډېر دا وطن لا اوس هم ډېر لوی کردار غواړي او ملګرو په آخر کې یو خبره یاد لرئ، تاسو د وطن جوړونکي یئ، تاسو د وطن مستقبل یئ، ستاسو ژوندون ډېر زیات قیمتي دی، ستاسو کردار ډېر زیات قیمتي دی، ستاسو گفتار ډېر زیات قیمتي دی، ستاسو لیکل ډېر زیات قیمتي دي، ستاسو هر عمل ډېر زیات قیمتي دی. په فضول خبرو یې چې ضایع نه کوئ، یو سیکنډ هم، یو حرف هم، یو خبره هم، یو لیک هم په لاندې خبرې، یعنې هغه خبرې چې لوېدلې خبرې وي داسې مو چې د خولې نه چیرې ونه وځي. هم د خپلو علاقو خلکو ته قدر ورکئ، احترام ورکئ، د دغې خاورې هره طبقه ته احترام ولرئ، د دغې خاورې ښځو ته احترام ولرئ، د دغو خاورې علما ته احترام ولرئ، وکیلانو ډاکټرانو ته مشرانو ته یې احترام ولرئ. خیر دی که په دې کې دننه زموږ سره څوک بد کوي هغه به نه پوهېږي په دا باندې. زما او د ده خو وینه یوه ده، زه خو پوهېږم چې د ده سره په مینه او خپلوالي کې زما د وطن ګټه ده. زه خو به کمعقل نه جوړېږم، زه خو به مینه ورکوم. د دې خاورې هر هغه کس چې زموږ مخالفت کوي هغه به پوهوو، هغه به کښېنوو، هغه سره به په خبرې کوو، هغه ته به پیغورونه نه ورکوو، نه به هغه ته بله داسې کیسه کوو چې هغه یعنې پرې خفه شي. موږ به د خپله وسه کوشش کوو د خپلې خاورې خدمت په لوی کردار، په اخلاقي کردار سره. باقي که چا به دا باندې اثر کوه هم دغه زموږ به دغه وي، زموږ به دا نه وي چې څوک ښه دي هغو سره ښه وي، نه د هر چا سره هم چې څوک ډېر زیاتی کوي دوې خبرې به کوو. ګیله به ځینې کوو چې ډېر زیات تنګ شو چې یاره دغه شي باندې مې ګیله کېږي، او یا به مطالبه کوو چې دغه کار دی دغه که داسې نه وشي که نه په دلیل سره. نو خدای مو خوشحال لره. په اختر کې په هغه کې بحثیت هر کلي چې کومې پي ټي ایم ملګري وئ یو ځای ګرځئ، یو ځای لاړ شئ، د کلي علاقې مشرانو ته، سپین ږیریو ته، علما ته، ټولو ته عیده مبارکۍ ته ورشئ او په خپل وطن شئ، په خپل کلي کښې چې څومره هم د اخلاقیاتو ترویج کولی شئ څومره زیاتولی شئ، دغه څومره د خپلو خلکو ته مینه ورکولی شئ. زموږ د پردیو نه هم څه نفرت نشته دی. پښتونخوا وطن چې تر ټولو غټه مشهوره به مېلمستیا ده. هم خو که څوک مېلمه راځي، نه که څوک دلته راځي چې یا زما د کور نه مورچه جوړوي، یا راشي دی دلته جنګونه راوړي، یا زبردستي په ما باندې په زور باندې ظلم زیاتی را سره کوي. دی بیا زموږ تاریخ وګورئ د پښتنو چې هغې لپاره موږ څه حکمت عملي ده. خو نور مو د چا سره هم په دنیا کښې موږ چې څه کوو د څه نفرت په بنیاد نه کوو، موږ د راتلونکي نسل د ښه مستقبل دپاره کوو. نور مو د چا نه هېڅ نفرت نشته، نه یې کوو، نه ضرورت لرو مو دوی شته. او چې یو څوک داسې وي موږ ته د نفرت هغه سوچ مو نه دی د دې، سوچ مو دی د دې که نن چا ته بد وایو هم په دې وایو چې هغه بد بند شي چې زموږ راتلونکی نسل وجود یې محفوظ شي. نو خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره. ټولو ملګرو یو ځل بیا درته وایم ښه تیاري وکئ، ملګري تیار وساتئ، سپیشل هغه ملګري سره شمار کوئ چې کوم بالکل بستاره راواخلي او چې څو میاشتې هم وي چې زموږ سره پیدل ګرځېدلی شي. دغه کسان بیخي د خبره ما خو ډېره پوره نه وکړه، په اشاره کې مې وکړه، خو تاسو بیخي خپل صفونه برابر کړئ او همیشه ډېر منظم اوسئ. او انشاءالله زموږ ملګري چې کوم بندیان دي د دغې دپاره لکه څنګه چې موږ قانوني لار هم ښه تکړه روان یو او داسې زموږ په مذاکراتي سطح باندې هم دا بالکل ورته ویلي دي چې پي ټي ایم سره به مذاکرات هلته شروع کېږي چې یو ځل زموږ بېګناه کسان دي نیولي دا راخلاص کړي، چې څومره هم قیدیان دي چې دا راخلاص کړي. هغه نه بس بیا ته راشه چې لیکل در کوم چې زه درته مذاکرات نه هر شی در سره کوم، ته راشه ته خو د زیاتۍ خو بند که. دغه مو بیخي یعنې هغه کلکه ده
داسې به صرف په عدالت یا په نورو کیسو سره نه بلکې په خپل عمل سره هم موږ خپلې تیاریانې کولې او تاسو ته د آخري ځله کیسه کوم چې تاسو منظم شئ کلي په کلي چې څومره ملګري وای هر کلي کښې د پی ټي ایم ملګري د پی ټي ایم میټینګونه راوغواړئ په هغې کلي کښې په خپله خوښه باندې هلته خامخا یو منظم کمیټي جوړه کړي او د هغې یو مشر هم جوړ کړي ټول په رضا باندې دا مه کوئ چې څوک رابولئ څوک نه رابولئ ټول راوغواړئ نو دغه غا وکئ په هر کلي کښې بیا د کلي چې کوم مشران وي هغه په تحصیل باندې سره کښېني چې هغه سره سیټ شي دا ډېر زر کې کېږي ما تېر ځل ویلي وي دا چې لیټ نه شي درخه دا کار دا زر په کار دی موږ ته ډېر زر په کار دی د هغې په بنیاد باندې به بیا راتلونکې خبره موږ ښه منظمه او مضبوطه کولی شو هېڅکله مو چې دا خبره ځین ته داره نه شي چې یا موږ غلي یو ځینې خلک چې په ډیوه نه راسي ډیوه باندې خو خیر اوس دا ده هم چې هغه ډیوه باندې نه یعنې هغه نه کېږي رابطه نه کېږي د ډیوه سره اوس او ځینې وایي چې په فیسبوک باندې دا وي چې ضروري خبره وي د هغې مطابق به راځه په وړو خبرو باندې هم مشکله شي نو دغه دا نور نه غلي یو نه پټ شوي یو نه ټیټ شوي یو نه پټ شوي یو په ایمان سره حوصلې مو نورې مضبوطې دي نورې مو مضبوطې دي زمونږ بالکل ارادې مو هم نورې مضبوطې دي دا هر څه چې کېږي دا ټول موږ ډېر په مثبت نظر ورته ګورو زموږ ملګري نور هم پخېږي ورسره زموږ د ملګرو په مبارزه باندې نور یقین را جوړېږي او زموږ ملګري د هر قسم مشکلات سره د مخامخ کېدو صلاحیتونه پکې زیاتېږي هېڅ داسې به نه وي ښه په روغ انداز سره ښه تکړه انداز سره خپل تاسو د خپل کار جاري وساتئ زه به هم چې څنګه هم تاسو دغه خبره او دغه ټول جایزه زه د وطن اخلم هېڅ داسې قدم چې هغه یعنې د چانس په بنیاد وي یا داسې قدم چې هغه بیرته د کامیابۍ سره نه مخامخ کېږي هغه نه انشاءالله چې کله هم قدم واخلو داسې قدم به وي چې 100% کامیابي به زموږ او ستاسو وي انشاءالله خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره تیاري خامخا وکړئ بیا درته وایم په راتلونکي نږدې وختونو کښې به زه بیا لایو راځم بیا به انشاءالله په هغه کې ډېر یعنې ښه او روغ خبره کېږي او اعلانونه به کېږي خدای مو آباد لره مننه